السلام علیکم. زموږ نننی درس ته خیر راغلی. نن موږ د دې په اړه خبرې کوو چې څنګه موږ کولی شو د یو شخص کله چې یو شخص سره موږ په بازار کې ملاقات کوو او بل چاته غواړو چې تشریح کوو، نو څنګه د هغه شخص شکل، هغه ظاهري شکل بیان کړو. چې یو چا سره موږ لیدلی و چې هغه سړی مثلا دغسې یو لباس په تن درلودل، دغه رنګ لباس یا جامې یې اچولې و، دغسې بوټان په پښو درلودل. نو د همدغه موضوعاتو په اړه خبرې کوو. او په فرانسوي کې څنګه ورته ویل کېږي؟ comment une personne est-il habillé؟ څرنګه یو سړی، یو شخص جامه په ځان اچولی دي. نو دې ته په فرانسوي کې همداسې وایي comment une personne est-il habillé؟ څرنګه یو شخص جامه اچولی دي یا کالي په تن درلودل. دلته ګورئ، موږ خو همیشه چې په وطني اصطلاحاتو کې وایو چې یو سړی بس جامه اچولې وه نو پیراهن یې اچولی و، همداسې وایو، یا کورتي پتلون، یا داسې یو څو مشخصات لرو. اکثرا یعنې په عام وایو چې یو څوک یو شی په تن اچولی و. خو په فرانسوي ژبه کې هر شی ته خاص یو نوم لري، یعنې هر رنګ جامه چې موږ اچوو په بدن هغه ته خاص یو اصطلاح وایي. نو څرنګه اوس دلته تشریح کوو. ان کوستوم کورتي پتلون ته ویل کېږي، دریشي چې موږ ورته وایو، یا په عام خلک کې به ورته سیتکه هم وایي خلک. نو هماغه د دریشي ته کوستوم ویل کېږي. ان کوستوم. اون شومیز یخنقاق ته ویل کېږي. تاسو وګورئ، ان او اون چې موږ استفاده کوو نو مذکر مؤنث لري. شومیز مؤنث دي نو اون ورته ویل کېږي. که سړی اچوي یا زنانه اچوي، شومیز خپله په ذات کې مؤنث دي، نو همدې لپاره اون ورسره استفاده کوو او یو او هم اخلي په آخر کې. خو کوستوم چې دي، کوستوم مذکر دي. ان کوستوم نو یو کورتي پتلون، دریشي. اون شومیز یخنقاق ته ویل کېږي، یعنې یو یخنقاق. اون کراوت نیکتایي ته ویل کېږي. اون کراوت. د سولیې هغه یو خاص شان بوتان دي چې کورتي پتلون سره یا دریشي سره اچول کېږي، یعنې خاص مخصوص دریشي لپاره بوتان، هغه ته سولیې ویل کېږي. د سولیې. شوسوغ بوتان ته ویل کېږي په عمده مجموعي ډول. مثلا یو څوک ته چې خپل بوتان واچوه ورته ویل کېږي چې میتې شوسوغ. خب که ورته وایي چې میتې سولیې، یعنې خاص کورتي پتلون لپاره خپل هماغه بوتان واچوه، نو سولیې کورتي پتلون لپاره خاص بوتان. ان شومیزیه هماغه د شومیز په شان یخنقاق ته ویل کېږي، خو هغه یخنقاق چې زنانو لپاره جوړ شوی دی، یعنې زنانه یخنقاق. ان شومیزیه. او نه پوهېږم ولې چې شومیز مذکر دی او شومیزیه مؤنث. ان پنتلون هماغه پتلون ته ویل کېږي. دز اسکارپن. اسکارپن هماغه یو خاص بوتان دي، زنانه بوتان ته ویل کېږي چې براق دي، داسې تلي ورته ویل کېږي، کرو لري. نو زنانه بوتان ته اسکارپن ویل کېږي. هماغه یو خاص براقه بوتونه دي چې داسې نوکې داسې لږ معین شان دي، او زما په خیال چې هغه هم خاص هماغه د یو خاص سټایل هماغه کورتي پتلون یا زنانه دریشي سره اچول کېږي. نو دې ته اسکارپن ویل کېږي. اون غوب هغه یو داسې پیراهن ته ویل کېږي چې د سر نه تر پښو پورې لاندې دامن لري، یو ځای دي ټول. دې ته غوب ویل کېږي. یوازې دامن ته ژوب وایي دوی، لمن ته، یوازې لمن ته مننه ژوب ویل کېږي. خو هغه پیراهن چې لمن او د بالاتنې یو ځای دي هغه ته بیا غوب ویل کېږي. اون سکمه. لاسي سکمه هغه بکسونه چې په لاس اخلي، نو معنی همدا دی، یو بکس چې په لاس اخیستل کېږي، لاسي بکسونه. او دستکول هم ورته ویلی و. مننه، آفرین. دستکول. خیر اوسې. ژین هماغه یو خاص رنګ تکه دي چې ورته ژین ویل کېږي، چې اکثر مونږ په پتلونو کې ګورو چې خلک پتلون ورسره جوړوي، چې مونږ هغه پتلون هم ورته وایو، جین پتلون ورته وایو. یو شان پتلون دي، یو شان خاص تکه دي. پول جاکټ ته ویل کېږي. پول. د لونت عینک ته ویل کېږي، او عینک همیشه جمع کلمه ورسره استفاده کوو. د لونت. او کله چې جمع وایو نو اس اخلي په آخر کې. اون ژوب
ژوب لمن ته ویل کیږي. د کولان یو داسې خاص شلوار ته ویل کیږي چې ډیر چسب دي، زنانو لپاره دي، د جراب په شان دي چې زنانه خاصو جامو سره دوی اچوي، نو دې ته کولان ویل کیږي. په عامه ژبه زما په خیال چې موږ ورته جراب وایو، د زنانه اکثر چې اوریدلی یم جراب ورته ویل کیږي، خو د شلوار په شان دي، یعنی جراب په شان چسب، د شلوار یو شان شلوار دی چې د جراب په شان دی، چسب دی زیات، دې ته کولان ویل کیږي. د بوت هماغه بوتان ته ویل کیږي چې لږ تلی لري او پاشنه لري، پاشنه ورته وایو چې لږ اوچت دي، د پاشنې لږ اوچت دي، نو دې ته بوت ویل کیږي. تی شرت مونږ هم ورته په خپل عامه ژبه تی شرت وایو، خو هغه لنډستینه کمیس ته تی شرت ویل کیږي. او شورت پتلون ته ویل کیږي، هغه کوتاه پتلون ته ویل کیږي. کوتاه پتلون ورته وایو تاسو؟ لنډ پتلون، او لنډ پتلون ته شورت مونږ وایو. لنډ پتلون شورت. د شوست جرابو ته ویل کیږي. د شوست. د بسکت کرمچ ته ویل کیږي، کرمچ. بلوزون یو شان خاصه کرتی دی، فراشوتی کرتی، چې په فرانسوي کې ورته دودون هم وایي، ډېره سپکه کرتی دی، فراشوتی، او ښه ګرم سړی په زمستان کې ساتي، نو هغه ته بلوزون ویل کیږي. ژیلې یو داسې جاکټ ته ویل کیږي چې مخې زیب سره بازو بسته کیږي یا د تکمو سره بسته کیږي، نو دې ته ژیلې ویل کیږي. اون اشارپ د غاړې دستمال ته ویل کیږي. اون اشارپ. مانتو مونږ ورته زموږ په ژبه کې هم ورته هماغه مانتو وایو یا بالاپوش ورته وایو، هماغه دي. شپو یو نوع خاصه ټوپۍ دي، هغه د کوبایانو ټوپۍ چې تاسو لیدلې هسې ګول ټوپۍ دي چې داسې یو پره لري، په کول په شان نه دي، خو ویلی شو چې مثلا مشابه ووایو د پکول په شان، یا نه مشابه نه دي، د پکول مشابه نه دي، نو شپو هماغه د کوبایي ټوپۍ چې ورته وایي هماغه صحیح دي، نو شپو هغه ته ویل کیږي. او کاسکت هماغه پیک داره چې یو طرف پیک لري، هغه ټوپۍ چې یو طرف پیک لري، نو هغه ته کاسکت ویل کیږي. وګورئ زموږ په ژبه کې هم مختلفه ټوپۍ لرو موږ، نو پکول یو شان دي، او نور ته نه پوهیږم چې څنګه وایي، پیک داره ټوپۍ وایو یا څرنګه، خو دلته شپو هماغه کوبای خولۍ ته ویل کیږي، او کاسکت هماغه یو پیک داره ټوپۍ چې دي، هماغه ته کاسکت ویل کیږي. دا تاسو یادداشت کړئ. دې نه پس ځو او د رنګو په اړه خبرې کوو، او بیا دا ټول نه جملې جوړوو. ښه ملګرو، نو اوس دلته یو څو رنګونه ما لیکلي دي چې د دې په معنا هر څه بیا چې پوه شو، دا ټول بیا په جمله استفاده کوو. په یو شی تاسو پوه شئ چې رنګونه په فرانسوي ژبه کې هر رنګ ځان ته مؤنث او مذکر لري، نو کله چې تاسو په جمله استفاده کوئ او کله چې زمونږ سوژه مؤنث یا مذکر وي، نو هلته بیا د هغه په مناسبت رنګ هم مونږ یا مؤنث یا مذکر استفاده کوو. بلان سپین رنګ ته ویل کیږي، او مؤنث بلانش دي. بلان، بلانش. جمع یو اس اخلي په مذکر کې، خو بلان تلفظ کیږي، او د اس او سی اس مونږ نه تلفظ کوو. بلان یعنی مفرد او جمع یو شان تلفظ کیږي، فقط تفاوت دا دی چې دلته یو اس دی په جمع کې، او په مؤنث کې هم یو اس په آخر کې اخلي، خو بلانش تلفظ کیږي. یعنی بلان سپین رنگ مذکر، بلانش سپین رنگ مؤنث. بلو همداسې د بلو تلفظ کوو کنه، بلو شین آبی رنگ ته ویل کیږي، او مؤنث یو او اخلي، خو هغه هم هماغه بلو تلفظ کیږي. جمع اس اخلي، بیا هم هماغه بلو تلفظ کیږي، او په مؤنث کې هم جمع او اس اخلي، خو بلو تلفظ کیږي. بلو.
بلو په انګلیش کې او بلو په فرانسوي رنګ کې هماغه آبي رنګ ته ویل کیږي. غوژ سره رنګ ته ویل کیږي. مؤنث هم همداسې لیکل کیږي، مذکر هم همداسې لیکل کیږي او جمع چې دی بیا یو اس اخلي په آخر کې. ور شنه رنګ ته ویل کیږي او مؤنث وقت یو او په آخر کې لیکل کیږي او وقت تلفظ کیږي او جمع چې دی هماغه وغ دی په مذکر کې تی اس نه تلفظ کیږي، وغ ورته وایو خو تی اس په جمع کې اضافه کوو او په مؤنث کې هماغه او په آخر کې اس اضافه کیږي او وقت تلفظ کیږي. وغ شنه رنګ ته ویل کیږي. غوز ګلابي رنګ ته ویل کیږي او مؤنث او مذکر یو شان لیکل کیږي، په جمع کې یو اس ورسره اضافه کیږي. نوار تور رنګ ته ویل کیږي، مذکر یو اس جمع یو اس اخلي او مذکر او مؤنث یو شان لیکل کیږي. نوار په آخر کې یعنی په مؤنث کې او ورسره نه اضافه کوو. نوار همداسې په مذکر او مؤنث کې همدا یو شان لیکل کیږي، یوازې په جمع کې اس اخلي. ویولې یاسمندي رنګ ته ویل کیږي. یاسمندي ورته وایو کنه، په پښتو کې هم ورته یاسمندي وایو، یاسمندي رنګ. ویولې او مؤنث بیا ویولت تلفظ کیږي، دو ت او په آخر کې اخلي. جمع اس په آخر کې اضافه کیږي، په مذکر کې هماغه ویولې تلفظ کیږي او په مؤنث کې ویولت تلفظ کیږي. او اس په آخر کې لیکل کیږي خو تلفظ نه کیږي. ها ویولې ویولت، ویولې ویولت. ویولې دلته مفرد مذکر او ویولت دلته مفرد مؤنث او په جمع کې هم هماغه ویولې تلفظ کیږي، مذکر لپاره یو اس اخلي په آخر کې، اس نه تلفظ کوو او په مؤنث کې هم او اس په آخر کې اضافه کیږي، ویولت تلفظ کیږي. ګری کوم رنګ ته؟ خاکی رنګ ته وایو، خاکی رنګ ته وایو ګری او مؤنث ګریز تلفظ کیږي، یو او په آخر کې اخلي. او جمع چې دی په مذکر لپاره هماغسې یو شان لیکل کیږي، ګری ګری او په مؤنث کې ګریز یو اس ورسره اضافه کیږي، بس همداسې ګریز تلفظ کیږي. مغون قهوه‌ای رنګ ته وایو، مو قهوه‌ای ورته وایو کنه، قهوه‌ای. مغون شتن او برن تقریبا مونږ هماغه قهوه‌ای ته وایو. خو دلته یو څه ناڅه په رنګ کې جلایش اضافه ولري یا کمی ولري نو بیا هغه نوم یې تلفظ کیږي. مغو او شتن یو شان میوه هم دي چې نه پوهیږم چې مغو یې خوړل کیږي یا شتن، خو دواړه یو خاص رنګ دي خو موږ په عام ډول ورته قهوه‌ای وایو. او مغو مذکر مفرد مؤنث ټول یو شان لیکل کیږي. اورانج هم، اورانج د نارنجي رنګ ته ویل کیږي خو مذکر او مؤنث او جمع ټول هم دغسې یو شان لیکل کیږي. یو بل شی غواړو چې ووایو، کله چې موږ غواړو چې دا ټول په جمله کې استفاده کوو نو د پختې فعل نه استفاده کوو. کله چې موږ غواړو چې ووایو چې فلاني دغسې یو جامه په ځان اچولی و نو د پختې فعل نه استفاده کوو. پختې فعل د اول ګروپ د افعالو څخه دی، یعنی او آر په آخر کې اخیستل شوي دي او هماغه خاصه فرمول دې لپاره استفاده کوو. فرمول څنګه دي چې ژو لپاره او اخلي، د فعل اصلي بدنه ټولو لپاره لیکو. ګوره اصلي بدنه هماغه پی او اخ تی دي، پی او اخ تی، پی او اخ تی ټول لپاره پی او اخ تی راځي ټول ضمیرو لپاره. او بیا ژو چې دي ژو لپاره یو او په آخر کې اضافه کیږي، چو لپاره او اس په آخر کې اضافه کیږي، ایل ال آن لپاره او اضافه کیږي. ټول هماغه اول ګروپ افعال چې دي په همدغسې گردان کیږي. نو لپاره او ان اس په آخر کې اضافه کیږي، وو لپاره او زد په آخر کې اضافه کیږي او ایل یا ال لپاره او ان تی په آخر کې اضافه کیږي. نو پخته جو پخت یعنی زه اچوم، چو پخت تو اچوي. پختې حمل کول یا اچول ته ویل کیږي. کله چې موږ اوس دلته د جامو لپاره وایو نو جامه اچوو کنه، نه وایو چې دا جامه مې حمل کړي دي، نو دې لپاره زه وایم اچول یا حمل کول ته ویل کیږي. نو چو پخت یعنی تو دا په ځان اچوي یا تا دا حمل کوي. ایل ال آن پخت دریم سړی هغه حمل کوي چې یا اچوي په ځان. نو پختان مونږ دا حمل کوو، مونږ دا په ځان اچوو. وو پختې تاسو دا حمل کوي یا په ځان اچوي. ایل ال پخت
هغه دریم ګروپ ته ویل کیږي چې یعنی د دریم شخص اشخاصو په اړه چې خبرې کوي هغوی دا اچوي یا حمل کوي. دا تاسو ټول یادداشت کړئ او اوس یو څو جملات په کار اخلو. جملات لیکو. ښه ملګرو دلته یو څو مثالونه ما لیکلي دي او ما کوشش کړی دی چې په دې مثالو کې هماغه څه نومونه چې وو او رنګونه وو ټول استفاده کړو. اول مثال Elle porte un chemisier bleu, un pantalon noir et des escarpins noirs. Elle مؤنث دی ښه یعنی هغه ښځه یا هغه جینۍ هغه څه اچولی دي یو یخنقاق چې آبي رنګ لري. Elle porte un chemisier bleu, un pantalon noir او یو تور رنګه پتلون هم اچولی دي. Et des escarpins noirs او بوتان اسکارپا هغه زنانه بوتان ته ویل کیږي چې براق شکل دی او د مخامخ چې دی د نری دی دې ته اسکارپا ویل کیږي او ای د اسکارپا نوار او هغه تور رنګي اسکارپا یا بوتان اچولې دي. تاسو وګورئ هم دې ته مونږ هیڅ نه ګورو چې ال دی یا ایل ولې چې دې ته اړه نه لري. اوس دا نوم چې مونږ دلته استفاده کوو ان شومیزیه ما څنګه چې ول شومیزیه مذکر دی ان شومیزیه نو بلو چې دی د رنګ هم مذکر لیکو ولې چې دلته ان استفاده شوی دی نو رنګ هم د مذکر حالت په مذکر شکل راځي دلته. ان پانتالون نوار پانتالون مذکر دی او نوار هم مذکر دی او بخل غواړم مخکې ما تاسو ول چې نوار چې دی مؤنث او مذکر یو شان لیکل کیږي نه مؤنث یو او په اخر کې اخلي او مذکر چې دی ان او ای ار دغه لیکل کیږي. جمع په مذکر کې نوار همداسې راځي نوار دا مؤنث دی او مذکر نوار جمع داسې لیکل کیږي او مؤنث جمع او اس ورسره اضافه کیږي نو دغه نوار لیکل کیږي. ښه ان پانتالون نوار یعنی هغه جنۍ ان پانتالون مذکر دی همدې لپاره ان استفاده کیږي نو نوار هم مذکر حالت دلته راځي. ای دی اسکارپان نوار او بوتان تور رنګي بوتان هم اچولې دي. اسکارپان اس اخلي دی په اخر کې نوار هم اس اخلي. ښه څرنګه چې دی موږ استفاده کړی دی یعنی جمع دی نو نوار هم د جمع په حالت راځي. بل مثال Elle porte une robe noire یعنی هغه یو غوب یا پیراهن ته ویل کیږي دامندار پیراهن ته وایي یعنی هغه یو تور رنګي پیراهن اچولې دي نو غوب مؤنث دی ولې چې موږ اون دلته استفاده کړی دي نو نوار هم دلته د مؤنث حالت راځي او دلته اخلي. دلته وګورئ دلته پانتالون نوار پانتالون مذکر دی نو نوار په اخر کې او نه راځي. دلته څرنګه چې غوب مؤنث دی نو او ورسره لیکو. une robe noire یعنی یو تور رنګي پیراهن اچولې دي. et des escarpins noirs او تور رنګي بوتان هم اچولې دي. غوب خط ویل کیږي په پښتو کې ورته خط وایو. ښه ملګری مې وایي چې پیراهن په دري مو ورته وایو خو په پښتو ورته خط ویل کیږي. اول ځل دی چې زه دا اورم. مننه خیر اوسئ. ښه Elle porte une robe noire یعنی هغه یو تور رنګي خط په ځان اچولې دي. ای د اسکارپن نوار او بوتان هم تور رنګي دي. د اسکارپن اوس وګورئ تاسو دلته جمع دي اسکارپن فکر کوم چې اسکارپن اس نه اخلي په اخر کې او ای د اسکارپن نوار څرنګه چې موږ د استفاده کړی دي نو نوار هم اس دلته استفاده کړی دي. ښه نوار یعنی د جمع په حالت راځي. Elle porte un pull ویولې اوس وګورئ پول جاکټ ته ویل کیږي. جاکټ دلته مذکر دی ویولې هم په مذکر حالت راځي. ویولت نه لیکو که دا مؤنث و نو دلته ویولت راتلو. Elle porte un pull ویولې هغه یا سمندي رنګه جاکټ اچولې دي. une jupe à fleurs یعنی یو ګلداره دامن یې درلودل. د کولان روز او هغه جرابونه چې دي یا چسب شلوار چې دي ګلابي رنګ. et des bottes marron او بوتانی قهوه‌ای رنگ و بوت هغه پاشندار بوت ته ویل کیږي. ښه نو une jupe à fleurs دلته د ان ما استفاده کړی دي چې یعنی ګلداره دامن. د کولان هغه
جراب یا مغه چسب شلوار ته ویل کیږي. غوز ای د بوت مغان او قهوه‌ای رنګ بوتان اچولي وو. Il porte un costume noir. هغه الک یو کورتي پتلون یا دریشي اچولي دي چې تور رنګ دي. کوستوم مذکر دي. نوار هم د مذکر شکل ځان ته اخلي. اون شومیز بلانش، شومیز مؤنث دي. وګوره اون راغلی دي نو رنګ هم چې لیکو بلانش هم هغه سپین د مؤنث حالت یې لیکو، بلان نه لیکو. دلته وکنه چې ما بلان یو چرته ما بلان لیکلی وو. خب بلان کله چې مذکر وي بلان لیکل کیږي او مؤنث وي بلانش. نو دلته اون شومیز بلانش، شومیز رنګ چې مؤنث دي نو اون او دلته هم بلانش راځي. اون کراوات نوار او یو توره نیکتایي هم اچولي دي. اون کراوات، کراوات مؤنث دي نو نوار هم د مؤنث په حالت راځي. او اخلي. ای د سولیې نوار او بوتان هم چې و نوار رنګ دي. تور رنګ بوتان هم اچولي دي. دلته فکر کوم چې یو اس باید واخلي نو جمع دي. Il porte un t-shirt bleu. هغه هماغه تی-شرت آبي رنګه تی-شرت اچولي دي. نو تی-شرت چې مونږ لیکلي دي تی-شرت هم مذکر دي نو بلو هم مذکر حالت اخلي. un short blanc هماغه پتلون چې دی کوتاه پتلون مونږ څه ویل چې کوتاه پتلون ته لند پتلون بلان شورت مذکر دی نو دلته مونږ بلان لیکلی دی. بلانش نه لیکو څنګه چې شورت مذکر دی دلته مونږ لیکلی دی نه معلومیږي چې شورت مذکر دی. je porte un دا بله مثال دی. je porte un manteau noir یعنی ما یو بالاپوش تور رنګه بالاپوش اچولی دی. مذکر دی نو نوار هم خپل مذکر حالت اخلي. اون اشارپ افلوخ یو ګلداره د غاړې دستمال هم ما اچولی دي. ای اون روب گریز او یو پیراهن چې دی یو خاکی رنګه پیراهن. اون هماغه خط خیر رسی یو خاکی رنګه خط هم مو پزان اچولی زه پزان اچولی یم. نو اون څرنګه چې د روب مذکر مؤنث دی نو اون اخلو نو گریز هم او په آخر کې اخلي. Il porte un t-shirt bleu. هغه یو تی-شرت آبی رنګ تی-شرت اچولی دی. un short blanche او هماغه لنډه پتلون چې دی un short blanc او هماغه سپین رنګه لنډه پتلون یا شارت پنټي په ځان اچولی دی. حال جاری دی. اغوستی وو. je porte un manteau noir. ما یو دغه اچولی دی په ځان. مانتو هماغه بالاپوش ورته وایي تور رنګه بالاپوش. اون اشارپ افلوخ او هغه د غاړې دستمال چې دی ګلداره د غاړې دستمال. اون روب گریز او یو خاکی رنګه خط. نو دا و د نن ورځ درس چې څرنګه مونږ رنګ او باز نومونه یعنی د جامې اشکال چې دی نومونه هغه څنګه په جمله استفاده کوو. تاسو په کومنټیر کې بیا ووایئ چې comment êtes-vous habillé یعنی تاسو څرنګه جامه اچولی هستئ. نو دا تاسو په کومنټو کې بیا ولیکئ. الله پامان.